الرحمن الرحیم. ډېرو زیاتو محترمو اوریدونکو کتونکو یو ځل بیا پښتو ادب نن او پرون سره حاضر یو. زه یم اکبر سیال او زما سره په نننۍ خپرونه کې ډېر لوی لوی خلک ناست دي او شروع به د هغې تعارف په داسې وکړم چې حمزه بابا وایي چې ای شیخه د تسبو او د دستار دې غواړه خیر، رندانو سره تار د یارانې مه جوړوه. نو په ننني محفل کې ډېر زیات قدرمن او محترم ډاکټر حنیف خلیل صاحب، تاسو ته ستړي مه شوئ، او زما بل میلمه ډاکټر منظور مستر افریدی صاحب چې دوی پی ایچ ډي کړې ده په انټرنیشنل ریلیشنز کې، یعنی په نړیوالو معاملاتو، نړیوالو تعلقاتو یا نړیوالو اړیکو کې، او د پی ایچ ډي نه پسې بیا پوسټ ډاکټریټ د امریکې نه کړی دی. د خیبر ایجنسۍ د جمرود د سیمې سره تعلق دی او د خیبر چې کوم شاعران دي، که هغه ساحر افریدی دی، که هغه خیبر افریدی دی، که هغه حمزه بابا دی، نو د هغه کورنۍ چشم و چراغ هم دی. نو ډاکټر منظور صاحب تاسو ته ستړي مه شئ. ډېره مننه جي. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې موږ به هڅه کوو چې د پښتو ادبیات د هغې جایزه واخلو د خپله مروجه کلچر یا کلتور چې په هغې کې څه دي زموږ په کلچر کې، زموږ په کلتور کې، د هغې انعکاس په شاعرۍ کې څنګه شوی دی. بیا دا چې کلچر یا کلتور یا ثقافت یا تهذیب چې دا د دې مختلف نومونه دي، پښتو کې ورته موږ د استوګنې لفظ هم کارولی شو. کلچر داسې یو څیز ته وایي چې هغه د انساني سماج د اجتماعي رویو، د سوچ و فکر، د دود دستور او د فکر و نظر یو اجتماعي یا کلیکټیو وزډم یا اجتماعي چې کوم تصور راولاړېږي د یو سماج، د یو انساني ټولنې، هغې ته موږ کلچر ویلی شو. کلچر چرته چرته چې هم انساني ټولنه موجوده وي، چرته چرته چې انسانان موجود دي، د هغې خپله ژبه، خپل روایات، خپل کسټمز، خپل دود دستور، طور طریقې د ژوند د تیرولو وي. پښتانه هم د نړۍ په مخ یو قام دی او د دې قام خپل یو ځانګړی کلچر شته او موجود دی. اوس کلچر څه شی دی او د کلچر یا کلتور انعکاس په ادبیاتو کې څنګه راځي، نو په دې باندې به هم خبرې کوو. او عصري ادب یعنی ادب او د عصر تقاضې دا هم د دې سره تړلې موضوع ده، او د دې پروګرام په پای کې به موږ کوشش کوو چې په یو بل کلاسیک کتاب، په یو بل مستند کتاب دستارنامه چې خوشحال بابا لیکلی دی د نن نه څه کم 400 کاله اګاهو، په هغې به هم خبرې کوو. نو زه نیغ په نیغه راځم خپلو محترمو ډاکټرانو صاحبانو له چې هغې په دې ټولو موضوعاتو باندې کمانډ لري، اتارټي پې لري، پوهه پې لري، او دا زما میلمانه چې دي نو دا زموږ د پښتني سماج د ګوتو په شمیر په هغه څو کسانو کې دي چې هغه ډېر لوی خلک دي. او ما چې لکه څنګه ووایي چې رندانو سره تار د یارانې مه جوړوه، نو د دې بلاګانو په منځ کې نن زه ګیر یم او ګورو چې څه به کېږي. نو زه حنیف خلیل صاحب ته راځم. ډاکټر صاحب، ما یو تمهید د خبرې کېښودو، په دغه تمهید تاسو څه نظر لرئ؟ ډېره مننه سیال صاحب، ستاسو په تمهید کې ډېر سوالونه موجود دي. لومبی سوال خو دا دی چې دا کلچر دی څه شی، مونږ کلچر څه ته وایو، او بیا پښتني کلچر او په شاعرۍ کې د پښتني کلچر چې کوم تصویر دی، نو دا دغه سیکوینس کې ستاسو د تمهید نه دا پوښتنې راولاړېږي. لومبی خو به زه دا وایم چې دا کلچر ټکی چې دی دا د ریښه د جرمنۍ ژبې ده. په جرمني ژبه کې دا کلټور دی، او عمده کلټور فرنچ کې کلتور دی، او عمدغه د فرنچ کلتور مونږ په پښتو کې هم راخستی دی چې انګریزي ژبه کې ورته کلچر وایي.
هلته په جرمنی کې د دې مطلب دا دی چې ځمکه تخم ته تیارول، چې کله مونږ ځمکه اړوو په هغې کې تخم اچوو نو هغه اواره وو، د هغې تراش خراش کوو، یو طریقې کار ورته جوړو او هغې ته یوه لاره جوړو چې هغه پروډکټیو شي، هغه څه فایده ورکړي. د دغه لغوي معنو نه چې کلچر ژوند ته راغلی دی نو د دې مطلب دا دی چې د ژوند تیرولو طور طریقه ژوند دې ته تیارول چې هغه ګرو اپ شي، هغه وړاندې لاړ شي، بره راوخیږي لکه فصل چې بره راخیږي، او بیا د هغې د پاس راختلو څه سلیقه ده، څه انداز دی. نو دا خو موږ د لغوي معنو نه د کلچر یو ابتدایي مفهوم اخلو. په اسانو ټکو کې دا ده چې د هرې ټولنې یا د افرادو د یو ګروپ د یو نسل د ژوند تیرولو څه طریقې په هغې کې څه مادي اظهارات دي او څه غیر مادي اظهارات دي. هغه مادي ته مونږ مادي کلچر وایو، د غیر مادي ته مونږ غیر مادي وایو. په انګریزي کې ورته اصطلاحات دي ټنجبل کلچر، انټنجبل کلچر. نو دغه مادي او غیر مادي اظهارات د یو قوم یا اولس یا ټولنې د ژوند شناخت ښیي چې د دې د ژوند طریقه څه ده. په دې کې روایات هم راځي، دود دستور هم راځي، زمونږ وسیلې هم راځي، زمونږ عقیدې هم راځي، زمونږ سوچونه، فکرونه، خوبونه هم راځي، او زمونږ د استعمال مادي څیزونه هم راځي. نو ابتدایي تعارف خو د کلچر دغه دی. نور که تاسو مخ په وړاندې د خبره بوځئ نو زه ناست یم. حمزه صاحب وایي چې اخر به تیږه کړې زما او د رقیب ماته، ته ورسره چې کله کله جنګوې سترګې. نو چونکې حمزه بابا د ډاکټر منظور صاحب د هغه سیمې سره تعلق دی، ما د حمزه بابا دا شعر وویل ډاکټر صاحب، د دې شعر په رڼا کې به موږ د خپل کلتور نښې نښانې څنګه مخ په وړاندې بوځو، خصوصا دا تیږه ما وویل، دا تیږه څه شی دی او په دې باندې سیال صاحب د دې شعر په تناظر کې که موږ وګورو ډېر زبردست دا یو سوال دی. تیږه دا لغوي معنا خو د کاڼي ده چې کوم کاڼی سټون ورته وایي په انګریزي کې. بیا تیږه په اصل کې سیز فایر ته ویلی شي، چې کومه ډزبندي ده یا جنګ بندي ده، یعنی د دوو کسانو یا خاندانونو یا قبیلو په منځ کې څه تنازع راشي، مرګ جوبله وشي یا ډزې وشي یا جګړه وشي، د هغې د ختمولو دپاره یا وختي طور د پاغې کې امن راوستو دپاره د هغې کلي مشران یا د علاقې مشران یا چې کوم مشهور جرګه باز خلک یا په ځینې وختونو کې د حکومت سرپرستی هم ورته حاصلوي، یعنی چې کوم ته موږ په انګریزي کې ګورمنټ سپانسرډ ویلی شو، هغه خلک راشي او دواړو فریقینو ته ځي، اول یو فریق ته ځي او بیا بلې ډلې یعنی بل فریق ته ځي، هغو ته خواست کوي چې د علاقې د امن د خاطره دومره وخت دپاره هغه ورځ هم کیدی شي، هفته هم کیدی شي، میاشت کال هم کیدی شي، هغه څو کالونه هم کیدی شي، د هغې دپاره جنګ بندي هغه کیدی شي، په هغې باندې باقاعده لاسلیک یا ګوته لګولی شي او ټول خلک اجتماعي دعا کوي او په هغې کې یوه جرمانه کیښودی شي، یعنی چې کومه مچلګه ورته ویلی شي چې کوم فریق د دې خلاف ورزي وکړه نو دغه خلک موجوده د ټول ګواهان دي، د ټول علاقه پې ګواه شوله، د هغې نه به موږ دغه جرمانه الو. نو دا یو ښکلی دستور د پیړو نه د پښتنو په سیمه کې روان دی او دا هم د پښتون تهذیب او د کلتور یوه باقاعده مهمه حصه تر نن دې تاریخ پورې دا موجود ده او په دې کې په ډیرو موقعو کې دا ثابته شوې ده چې خاندانونه یا قبیلې چې دي یا افراد هغه د غټو غټو خونریزونه او غټو غټو دشمنونه په دې وجه باندې بد شوي دي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ډېره ښه تشریح مو وکړه. ډاکټر انیب خلیل صاحب د ډاکټر منظور صاحب خبره وکړه په تیږه باندې. دا تیږه آیا صرف په خیبر ایجنسۍ کې د هغه ځای پورې محدود یو روایت دی که نه دا په لر بر پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې هم د دې اثرات تاسو ته په نظر راځي؟ داسې دا سیال صاحب چې یوازې خیبر ایجنسي نه، د موجوده سیټ اپ کې ټول ایجنسۍ، خو د دې ټولو ایجنسو نه وړاندې په سوونو بلکې زرګونو کالو نه چې د پښتنو کوم په غر کې ژوند دی نو دا یو قبایلي ژوند دی. په دې قبایلي ژوند کې دا د ډېر پخوانه دا څیز موجود دی. په ابتدا کې د دې شکلونه لږ بدل هم وو، یعنی ابتدا کې به داسې وه چې دا تیږه به د یو ټاکلي مدت لپاره هم وه. فرض که زما او ستا دښمني ده نو زموږ تیږه د هفتې هم کیدی شي،
د میاشتې، د کال او د ټول عمر هم کیدای شي. وروستو په دې کې دا نوي شکلونه راغله، لیکل راغله، ګواهان راغله او د هغې یو آیني شکل راغلو. خو ستاسو د پوښتنې په جواب کې دا ده چې زمونږ د پښتنو قبایلي ژوند چې د سوونو زرګونو کالو راسې موجود دی، نو تیږه ورسره موجوده ده. او دا لکه څنګه چې ډاکټر منظور صاحب وویل چې د امن په لور یو قدم دی. دغه د امن د قیام دپاره د پښتنو قبایلي ژوند کې 3-4 نورې ډېرې غټې کلتوري نښې دي چې هغه مونږ پرېښي دي. مثبت څیزونه مو پرېښي دي او منفي څیزونه مو راخیستي دي. ګوره پناه ورکول چې دی د پښتون د سوونو زرګونو کالو راسي د پښتونولۍ جز دی. دغه شانتې بدرګه چې ده هماغه پناه ورکوونکي مظلوم شخص ته داسې ځای ته رسول چې هغه محفوظ ځای دی او هغه ته سپورټ ورکول، دا بدرګه ده. دا د امن یو نښه ده، د ظالم دشمن نه یو مظلوم بچکول او رسول. دا سیزډ فایر چې دی دا د امن نښه ده. ننواتې چې کوم ظالم په خپل ظلم نه جاري ساتل. ډاکټر زه پکې یو شعر وړاندې کوم، ساحل صاحب شعر دی چې نوره مې پښتو ته په کم رنګ قرباني ورکمه، دا چې مې میلمه دی په حجرې زما قاتل دی. د پناه خبره تاسو کولی. بالکل جی. نو پناه، بدرګه او ننواتې ته زه راغلم. ګورئ جي په دې پښتني قبایلي ژوند کې داسې هم شوي دي چې یو سړي نه زیاتی شوی دی، په خپل ظلم زیاتی پیمانه شوی دی، نو د مظلوم کور ته بغیر طاقته، بغیر وسلې، بغیر د افنس نه، بغیر د حملې نه ورځي، ځان سرنډر کوي او دغه په رحم و کرم وي. او بیا د اپوزیټ طرف نه هم دا بیا نشته په پښتونولۍ کې چې په هغه به په کور کې گزار کوي، په حجره کې گزار کوي. دا د امن څومره ښکلي بنیادي اجزا دي. دا د ډاکټر صاحب دا تاسو ډاکټر صاحب چې کومې خبرې په ثقافتي روایت وکړې، دا خو هغه خبرې دي چې دا مثبتې دي جی. او باید چې دا تر صدو زموږ په دې خاوره کې پاتې شي. خو زموږ د کلتور زما په خیال ځینې خبرې داسې دي چې هغه منفي هم دي او باید چې موږ هغه منفي خبرې هم لږې په ګوته کړو. زه ستاسو دواړو محترمو نه دا خواست دی چې هغه اړخونه چې زموږ د کلتور منفي اړخونه دي چې هغه موږ د خپلو محترمو کتونکو اوریدونکو ته ووایو. لکه د مثال په طور ولور دی، یا د ولور سره سره دغه بل څیز چې دی سوره، ولور دی، سوره ده. او بیا زموږ په کلتور کې یو خبره دا ده چې غیرت، بهادري، میړنتوب، ترزني، جنگ، جهاد، وهل، ټکول، دا 3 څیزونه چې دي ډاکټر صاحب تاسو راسره مهرباني وکړئ، تاسو دواړه محترم په دې باندې خبره وکړئ چې دا ډاکټر صاحب لکه موږ ته خلک وایي چې د پښتون ډېر نر سړی داسې په شا موټه پوي او بس بیا نو موږ لاره ګودره نه وینو خو ورځو پې. او د هغې نرتوب او بهادرۍ په نتیجه کې موږ زموږ ټوله سوسایټي، زموږ ټول ټولنیز ژوند د زوال ښکار شه. تاسو وګورئ موږ وایو چې پښتانه غیرتیان دي، موږ مغولو له شکست ورکړې، موږ پیرنګیانو له ماتې ورکړې، موږ روسیانو له ماتې ورکړې او موږ وایو چې موږ د هغې ملاګانې ماتې کړي دي. نو تاسو نه مې دا پوښتنه ده چې هغه پیرنګي هغه په مضبوط حیثیت کې موجود دی، د هغه سره خپل ریاست دی، د هغه سره خپل نظام دی او زموږ خلک د هغې محتاج او ضرورتمند دي. دې ځای نه هلته لاړ شي چې 10 کاله پس راځي نو طبقه بدله شوې وي. روسیان په خپل ځای د هغې خپل ریاست دی او خپل نظام دی او په خپل ځای ښه مضبوط او ټینګ ولاړ دی. خو که تباه شوي دي نو پښتانه تباه شوي دي. د پښتنو ټولنه، د پښتنو معیشت، د پښتنو ادارې او د پښتنو ټول ژوند نن په ټپه ولاړ دی. نو دې ته به تاسو په کم نظر ګورئ ډاکټر صاحب؟ داسې ده سیال صاحب، تاسو ډېر ښه تمهید وتړلو، په هغې کې ډېرو خبرو کې جواب هم موجود دی. زه 2 خبرو ته خصوصي اشاره کول غواړم. یو پښتني نفسیات او یو دغه غیرت او د په دې نوم باندې د ضد او انا او کینې ته راتلل او بیا هغه د عقل خلاف قدمونه اخیستل. ګورئ جي موږ ته د پښتنو خو ډېر سټریټ فارورډ دي، ډېر سیده ساده دي، په هره خبره باندې بس نیغ ولاړ دي. دوی ته ویلی کېږي چې ستا پلار نیکه ډېر بهادران دي نو جنګ ته ته مخکې شه، تا په تاریخ کې ډېرې تورې کړي دي نو جنګ ته ته مخکې شه،
یعنې دا هم ورته ویلی شي چې ته ډېر مهمان نواز یې نو خرچې ته کوه. نو پښتون په دې ډېر خوشحاله وي. ښه پښتون تر دې د حده پورې ورسي چې هغه جنګیالو کې کوم پښتانه مشران نه دي هم په خپله کاته کې واچوي. یعنې خالد بن ولید خو عرب دی او موږ وایو خالد د ابدالي غوندې تېر شوي ستا نیکونه او کوي به مړانه باندې فخر تاریخونه. نو خالد خو ستا نیکه نه دی. محمود غزنوي خو ترک دی او خو ستا نیکه نه دی. داسې نور چې چا حملې کړي دي جنګونه کړي دی وایي دا زما دي. ګورې چې د وخت سره تلل ډېر ضروري دی. یو دور و چې حکمرانی به په طاقت کې ده. په هغه وخت کې پښتون د خپل طاقت په زور په ټول هند حکمرانی کړې ده. اوس حالات هغه نه دي. اوس د عقل جنگ دی. د عقل په زور د ټیکنالوژي سره تګ د زمانې سره تګ ضروري دی. پښتون په هغه زړه نشه کې ناست دی. ستا پلار نیکه ګورې چې رحمان بابا خو ورته ویلي دي کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور. یا خوشحال بابا وایي چې نامرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار. مرد به غم د خپل هنر کا نه د زر نه د دینار. بالکل یو وړه شنده ماخلو موږ سره اوسئ.